السلام علیکم دوستانو. تازه بد خبر د هلمند ولایت د ګریشک ښار د ځایي خلکو په وینا چارواکي د ګریشک پخوانی بالاحصار نړوي او پر ځای مدرسه جوړوي. دغه لرغونې تاریخي کلا زوړ محبس ارواښاد سردار صدیق خان د امیر حبیب الله خان په دوره کې په عصري بڼه جوړ کړی و. 170 کاله تاریخ لري. له تاریخي روایتو ښکاري چې ګوډ تیمور او شاه حسین وتک په وخت کې هم د ګریشک یوه کلکه کلا وه. تاریخي کلاګانې د هېواد تاریخي هویت دی، ساتنه یې زموږ د ټولو مسؤلیت دی. په خواشینۍ سره چې د دې بدمرغې کلا د نړولو پر ځای باید د رغولو لار څارل سوې وای. مدرسه په یو بل ځای کې جوړه سوې وای، دغه کلا د سره یو ځل بیا رغول سوې وای. سیف الدین لیکلی دی د ګریشک بالاحصار مه نړوئ. د دې ځای په اړه په کتابونو کې خورا درنې او کوټلې خبرې راغلي دي. د دې ځای سره زموږ هویت تړلی دی. مطلب دوې خبرې چې زما په یاد دي: یو، تیمور چې پر اوسني افغانستان حمله وکړه، فراه، سیستان او بست یې هم ورسره ونیول. د دې ځای خلک تر پایه ورسره وجنګېدل. هغه و چې د دې کلا په جنګ کې په پښه زخمي سو او وروسته پسې ګوډ سو، چې وروسته یې په کتابونو کې د نامه سره د ګوډ لفظ هم اضافه سو. دویم، ډیر عمر وروسته د افغان انګلیس دوهمه ماته هم د دې ځای څخه پیل سوه. د ایوب لښکرو د جنرال باروز په دې کلا کې تخته کړ. مطلب دغه کلا خپل غرور، قدامت او دبدبه د تاریخ په بیلابیلو وختونو کې ثابته کړې ده. دا چې اوس موږ په لوی لاس خپل پر هویت بلدوزر روان کړی دی، دا نو زما سر هم نه په خلاصیږي. که مو دا ویډیو خوښه سوې، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بل ویډیو پر د الله په امان.